څوک د سره ښه وکړي د یوې روپۍ خیر ښه د سره وکړي د مرګه پورې مه هېروه یادوئ دعاګانې ورله غواړه تذکره یې کوه او د ځان نه به سپک سړی نه جوړوي سپک سړي سره چې ښه وکړي که نه ډېر ښه به ورسره وکړي ده وي بړوي په موږ کې به هم څه مطلب و دا د انتهایي نیچ انسان خبرې دي چې ته ورسره ښه وکړي او دی په بدله کې ووایي زما کې به څه مطلب و ته ورسره ښه وکړي دی وخاندي وي پیشو د الله د رضا دپاره منګک نه وژني زموږ نه به هم څه اغستي سپک سړي خبرې دروند سړي سره چې دی ښه وکړو که نه بس عمر له به بیا ته یادوي ما ته اوس لږ ساعت مخکې ووایي که نه قیدي دي کو څه دي قیدي دی کو بس ستا انډر دی خپلو بچو ته هم وصیت او نصیحت وکړي وره موږ سره یې ښه کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې چا به ورسره ښه وکړو د هغې نه به ورسره ډېر کول او بار بار به یې دا خبره کوله په خطبه کې او په تقریر کې به یې هم کوله په بیټک او په مجلس کې به یې هم کوله هغه رب شاکر او شکور دی نو پیغمبر به هم بیا اوچتو صفاتو والی نو دا به وي چا چې موږ سره ښه کړي دي موږ د جواب د ورکولو کوشش کړی دی او د هغې نه ورسره ډېر ښه کوو خو د دې ابو قحافه دا زوی نه دی څوک یادو ابوبکر وایي ده دومره ښه کړي دي چې موږ یې جواب هم نشو ورکولی دا د دروند سړي صفت دی ټولو په مخ کې به یې ووایي وایي ده دومره ښه کړي دي چې اوس یې موږ جواب هم نشو ورکولی ښځې ورسره ښه کړي وو خدیجه ورسره ښه کړي وو نو په مخه به یې یادوله عایشه رضی الله عنها وایي یو ورځ زه غوسه شوم ما چې یا رسول الله د هغه بوډۍ نه خو الله تعالی ښه جنکۍ درکړي ته دقه یو بوډۍ یادې رسول صلی الله علیه عایشې ما له چا ځای نه راکوه هغې ځای راکړی ما نه خلکو مالونه اخیستي وو پټولې رانه نه یې پرېښودو ما ته هغې ټول مال په ما لګولی و ما ته خلکو دروغجن وي هغې ما ته ویلو ته رښتیا وې زه څنګه ښځه هېره کړمه دا صفت په ځان کې پیدا کړه چې څوک د سره ښه وکړي یادوئ تذکیره کول هغه ده خو که ښځه ده که مور پلار دي که رور دی که بچی دی که دوست دی که یار دی تر دې چې که دشمن دي یو سړی جوړ شي او ښه د سره کړي هغه بوله یادوي ته ګورې د لوی رب بندې چې د هغه څه نوم دی الشاکر الشکور او دا حدیث بار بار موږ ویلی تاسو ته به یاد دي په سنن ابي داود کې دی چې څوک د مخلوق شکر نه ادا کوي نو دی د الله شکر هم نه ادا کوي نو په ځان کې دا صفت پیدا کوي